بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو. ګرانو دوستانو، زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون 25 یعنی 25م درس. د 25 سپیل یا بوکشتابیغن داسې راځي یا داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو، درس ته لاندې راکوزیږو. دلته موږ تاسو وایي فبندنزي کنه. فبندنزي یعنی څه معنا؟ فبندن یعنی وتړی یا وصل کوي زی تاسې، یعنی البته دغه خطونه تاسې سره داسې وصل کوي. وګورئ دوستانو، دغه یو خط کش شوی هم ده، نو ښه پې پوهېږئ. ګورئ دوستانو، او بله خبره دا ده چې مثلا که تاسې 40م درس کتلی نو کولی شئ چې مثلا دا تاسې خپله اوله اندازه ووښئ کنه. نو مثلا چې دغه خط کم یو ته راځي، دغه مثلا دغه خط دغه چې کم یو ته ځي یا داسې راځي یا داسې راځي. بهرحال ځکه دا په کتاب کې دوستانو چې دا او هغه درس یو درس د دې پسې بل د راتلو والا ده، البته په یو پاڼه کې دي. خو بل خبره دا ده چې موږ تاسې مثلا یو د توضیح خبره ده چې مثلا په ویډیو کې صحیح توضیح سره ورکو، نو دغه حساب خاطره مثلا داسې دغه یو درس یا 2 درسه یا 3 درسه په یو ویډیو کې راولو، او یا د څه لپاره چې مثلا تاسې په مغزو کې کینی. ګورئ که غونډ تاسې په یو کې وګورئ، نو البته تاسې په مغزو کې نه کینی. زه نه پوهېږم تاسې دا په کوم ډول یا په کوم ترتیب باندې زده کوئ یا یې وایئ، خو به هر حال زه تاسې ته کوشش کوم چې تاسې په څه خیل په کومه اندازه په کوم ترتیب باندې په مغزو کې کینی. نو یعنی یو ویډیو تاسې مثلا په هغه کې څه شی وکړو، خبرې هم زده کړې. په دې کې که تاسې ته داسې پارچه راشي، تاسې دا څه خیل حل کوئ، یا مثلا دغه تاسې څه خیل وصل کوئ، یا بله پارچه مثلا راشي تاسې بیا هغه څنګه هغه کوئ. البته زه دا د خپل د ځان نه تاسې ته نه وایم. دا وګورئ دلته د کتاب د مخې نه د دې لمبر شته ده، مثلا دا د کتاب د روی نه ده. ښه، نو زه فقط څه شی کوم، دغه یو درس البته ستاسې لپاره بیله پاڼه جوړوم یا بیله ویډیو جوړوم چې تاسې ته توضیح میلاو شي. ښه، اوس دلته وایي یعنی شتراسې، دا شتراسې خو ګورئ چې دلته دې ځای ته راغلی ده. مثلا شتراسې یعنی سرک کم یو و، خو البته ګورئ دا یو مطلب دی، تاسو ته غونډه هغه نه لیکي کنه، غونډه خبره نه لیکي. شتراسې یعنی ستانه دوستانو پښتنو کې ستاسې مثلا د سرک ادرس چی شه ده یا ستاسې سرک نوم چی شه ده کنه. نو مثلا دلته اوس چی شه ده؟ شتراسې یعنی سرک کم یو ده. سرک کم یو موږ تاسو په درس کې لیو زیدان شتراسې. زیدان دغه ده، زیدان یعنی دلته اوس دا تیار وصل شوی ده. زیدان یعنی زیدان د غذای نوم، شتراسې یعنی سرک. زیدان شتراسې یعنی دغه سرک نوم ده چې زیدان شتراسې یعنی زیدان د غذای نوم ده. شتراسې سره کې چې ده بیا د زیدان شتراسې په نوم باندې یادېږي. ښه، اوس بله خبره دا ده دوستانو، که تاسې شاته ویډیوګانې نورې کتلي، دغه د دې دیوب خو یعنی فامیلی یا قومي نوم ده، او د دې اصلي نوم د دې دیوب اولنی نوم یې څه شی و؟ کریم. آفرین. یعنی اوس دلته موږ تاسې وایي فورنامې کوم یو ده؟ فورنامې کریم ده، ځکه چې موږ تاسې په مخکینیو درسو کې د دې ښاغلي کریم یا ښاغلي دیوب هغه نوم هم زده کړی، دغه دا کریم ته راغی. ښه، اوس د دې نه دا خواته وایو چې نښنامې خو معلومه ده دوستانو. وګورئ چې دغه دیوب ته راغلی، دغه د دیوب یعنی نښنامې یعنی قومي یا فامیلی نوم. ښه، او دلته وایي پوست لایڅال کوم یو؟ مثلا تاسې ته چې مثلا په کوم کور کې اوسېږئ، دغه کور لمبر یا دقیق ادرس یې، ځکه چې تاسې ته کله پوست راځي، که هر یو شی راځي په مخ باندې راځي. یا که تاسې چاته وایي چې زه په پلانکي کور کې اوسېږم، د کور نوم ورته واخلئ او تاسې دا لمبر ورته وانخلئ. دوستانو کېدای شي په غذا کې په دې نوم باندې 2 یا 3 حتی ډېر کورونه وي، نو دغه خاطره تاسې د لمبر ضرور ده. پوست لایڅال یعنی نمره. اوس دغه ده د پوست لایڅال، دغه یو ده، دغه اوس دې ته ورځو. ښه، پوست لایڅال. ښه، اوس د دې نه دا خاطر چې تلیفون نومه یعنی د تلیفون نمره، مثلا تلیفون نمره هغه وکړي. اوس د تلیفون دې ته راځو. دغه ده دوستانو، ډېرو خبرو ته ضرورت نشته، ځکه چې تاسې پوهېږئ. نو زه ډېره توضیح هم درکوم. نو بهرحال بیا هم چې تاسې که مثلا څه مشکل لرئ نو نه پوهېږم نو بیا. ښه، اوس به څنګه چالو کومه؟ دغه دپاره به داسې که لاړ شو، بیا دلته به دا خط موږ تاسې نه پناه شي. د دې دپاره به زه داسې چالو کوم چې دا خط به د دغه ځای پورې راوږد کړم. ښه، بهرحال تاسې باید دوستانو پوه شئ، ځکه چې دا خط دغسې راغلی، بیا دغسې تللی، دغسې د چیش دپاره د دې دپاره صرف چې دغه خط په مخ باندې رانه شي چې دا مثلا تاسې نه پناه نه کړي. ښه دوستانو، مثلا ونورت
کنه ون ورته یعنی چی شي د اوسېدلو ځای مثلا یعنی د غځای نوم یعنی ون ورته یعنی د غځای نوم منشن یعنی هغه منشن نومېده. نخیا امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شوي یئ. اوس به راشو دلته به چې وکړو. ګورئ دوستانو دا وګورئ لکه دغه ترتیب چې و دغه اولنی خط کش شوی یعنی دغه خط د یو سره ای راځي. ګورئ دلته په مخامخ باندې ای راغلی مثلا د دوه سره بی راغلی. اوس دلته هغه ترتیب نه کېږي ځکه دا خطونه کته پورته تللي دي. اوس دغه ترتیب موږ تاسې دلته صحیح جوړوو چې څنګه ترتیب باندې دي. ښه زه به اوس قلم بدل کړم. ښه اوس ګورئ دوستانو مثلا اول به دلته قلم کې لیکو. اوس ګورئ د دوم سره کوم حروف راغلی دغسې راځو دغه د فور نامې ده که نه فور نامې کریم همداسې البته په فور نامې باندې هم پوهېږو او که هغسې نه پوهېږو نو دغه خط نه کولی شي چې داسې راشي. دغه ده کریم. کریم یعنې کریم د چیش نه ده دی یا ډي که نه دی یا ډي. یا دا دې شو ډي. زه صحیح دغه راښکاري دوستانو څه یې نور راباندې غټوئ. ښه او د دریم یعنی نخنامه دغه ده دیوب یعنی بی نه راغله دا د بی. ښه بی او پسې دا خواته هغه ده څلورم یعنی هغه ده پوسلای چال دغه د ا نه راغلی یا د انګلیش ای نه راغلی. ښه دا دې شو ای. او اوس پنځم پسې راځو. پنځم وایي تلیفون نومه یعنی د تلیفون نمره یا شماره دغه ځای ته راغلی اف نه راځي. ښه دا د اف. ښه او شپږم خو دوستانو پوهېږئ چې دغه ده ون ورت یعنی د اوسېدلو ځای منشن یعنی دغه کور یا دغه ځای نوم ده. ښه منشن یعنی د چیش نه راغلی سی یا سینه مثلا دغسې دوی ورته سی وایي مثلا سی. ښه امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي دغه درس و نننی ډېر اسانه درس و او د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.